د کهانۍ شروعات کې مونږ یو ریلګاړی وینو. د دې ډرایور چې کله مخکې وګوري نو دا یوه خبره نوټس کی د ریلګاړي پټلۍ مکمل ټیک نه وي، نو دا ریلګاړی ونه دري بلکې دا په سلو کې او خپل د ډرایوینګ سیټ پرېږدي او بهر راوځي چې دا پټلۍ سیټ کې په دې ځای کې دا یوه غټه غلطي وکړي. دا غلطي به د دې نه په زندګۍ کې هیر نشي. د کوزېدو په ټیم کې دې دا ګیر اتوماتیک سیستم ته اړولی وي، دلته کې ګیر لګېدلی وي خو مکمل نه یې لګېدلی، یعنی ګیر نیمچه شان په ساو وي. دا چې څنګه د ریلګاړي نه کوز شي نو دا ګیر اتوماتیکلی فول سپیډ ته واوړي. د ریلګاړي سپیډ په مزه باندې تیزیږي. دا 777 نمبر ریلګاړی دی. دا د دې پټلۍ خواته نه رسېدلی چې ریلګاړی د دې نه مخکې شي. ډرایور چې څنګه دا ټریک لیور په خپه باندې ووی نو ډرایور راتاو شو په دې ریلګاړي کې کینی، خو اوس ریلګاړی ډیر زیات تیز شوی وي. دا ډیر په مشکله باندې د ریلګاړي هینډل ونیسي، خو د دې وجود ډیر غټ وي. د دې وجې نه دا ریلګاړي ته نشي ختی. دا په دې ځای باندې راولویږي. د دې مطلب دا دی چې 777 نمبر ریلګاړی بغیر د ډرایور روان شو او هغه هم په فول سپیډ کې. په دې ریلګاړي کې 39 ډبې وي او هر ډبه ډیره وزني وي. د دې په ډبو کې پېټرول او خطرناک کیمیکل وړی کیږي. د دې مطلب دا شو که دا ریلګاړی چرته واوړي نو دا به پوره ښار تباه کړي. د ریلګاړي سپیډ په مزه تیزیږي. د دې مخې ته چې هر څه راځي نو دی د ځان سره وړي. غټه د خطرې خبره دا وي چې ډرایور ته تر اوسه پورې د خطرې څه پته نه لګېدلې. د دې دا خیال دی چې دا په پیلا ګیر کې روان دی. دا ډسپیچ آفیس ته راورسي او خپل سینیر ته دا خبره وکړي او دیو ته وایي چې ما خو په پیلا ګیر کې دا ریلګاړی روان کلی و، دا دومره تیز نشي تللی. خو دې ته دا پته نه وي چې دا غلطي خو ډیره غټه غلطي ده. د دې د وجې نه د امریکې پوره ښار تباه کیدی شي. سینیر افسر ته تپوس کوي چې د ریلګاړي سپیډ به څومره وي، نو دا ډرایور ورته وایي چې د بي سپیډ نه به بره سپیډ نه وي. نو د دې دا خیال چې دا ډیره سیریس مسله نه ده. دا ورته لږه شان غوسه شي او ورته وایي چې ګاړی راواخلئ چې په ریلګاړي پسې ولګو. خو ریلګاړی چې څومره مخې ته ځي هغومره د دې سپیډ سیوا کیږي. دیو پسې ګاړی لګولی، خو دا ګاړی د ریلګاړي سپیډ ته چرته رسي. د دې نه پس دیو ته پته ولګي چې معامله څومره خطرناکه ده. دلته یو بل مصیبت دا وي دا 777 نمبر ریلګاړی چې په کوم طرف روان و په دغه طرف باندې یو بل ریلګاړی را روان وي او هغه د ماشومانو نه ډک وي. دواړه ریلګاړي یو بل له مخامخ ور روان وي. د دې په خبر باندې په ډسپیچ روم کې یو هلچل جوړ شي. دا د ریلګاړي ډرایور ته فون وکړي او ورته وایي چې خپله پټلۍ ډایرکټ بدل کا. دا چې څنګه دا خبره ختمه کړي نو مصیبت نور هم سیوا شي. 777 نمبر ریلګاړی په 110 سپیډ کې د دې مخې له راشي، خو په دې ریلګاړي کې یو ډیر قابل او سینیر ډرایور وي. دا د خپل ریلګاړي سپیډ نور هم سیوا کړي او دغه پټلۍ ته په ډیر سپیډ باندې ورسي او دا پټلۍ په ډیر سپیډ سره بدل کړي. دواړه ریلګاړي د یو بل په خوا باندې واوړي. په دې ریلګاړي کې چې کم ماشومان وي هغه چې دا 777 نمبر ریلګاړی ویني نو دیو ټول ولا لاس وپړقی او ډیره خوشحالي مناو کی. خو دیو ته پته نه وه چې یو څو سکنډه مخکې دیو د مرګ نه بچ شو. دیو ته هډو احساس نو چې د کم ریلګاړي دیو تماشه کوي هغه یو څو سکنډه مخکې د مرګ په شکل کې د دیو مخې له راغلی و. په میډیا باندې دا خبر خور شي. د ریلوې کمپنۍ مشر ته دا خبر ورسي نو دا ورته وایي چې ریلګاړی واړوئ، خو د منیجمنت ټیم داسې کول نه غواړي. ولې چې دا څه معمولي ریلګاړی نه دی. په دې کې د ټنونو ډیزل او پېټرول او د دې سره خطرناک کیمیکل دي. کو چرته په دومره سپیډ کې دا ریلګاړی واوړي نو دا به یوه غټه دماکه وکړي. په دې کې چې کوم زهریله کیمیکل دي دا به په هوا کې خواري شي او په دې باندې به په زراو خلک مړ شي. په دې کمپنۍ باندې ډیر پریشر جوړ شي. ولې چې د دې ټرین په حادثه کې به دیو ته ډیر زیات نقصان ورسي. دیو یو ایمرجنسي ټیم جوړ کړي او په لږ ټیم کې د ریلګاړي د ودرېدلو یوه منصوبه جوړه کړي. د دیو منصوبه دا وي چې موږ به د دې نه یو ریلګاړی مخکې کړو او بیا به د هغه سپیډ سلو کړو. نو دغسې به ورسره دا ریلګاړی وجنګېږي او په مزه به بریک نیسو نو د هغې په مدد سره به دا ودرېږي. خو داسې کول ناممکنه ده. ولې چې د 39 ډبو والا دومره غټ ریلګاړی د دې ودرول تقریبا ناممکنه ده. داسې کول ډیر خطرناک دي. خو د دیو څه بله څه لار نه. د دې دپاره دیو یو سینیر ډرایور وټاکي. د دې نوم پرینک وي. دې ته پته ده چې په دې کې د مرګ ډیره خطره ده، خو بیا هم دا خپل سر په تلي کې کیږي او د دې اپریشن دپاره تیار شي. دغه شان دا ریلګاړی مخکې کی او د دې بل ریلګاړي د ودرېدلې کوشش کوي. دغه شان د ریلګاړي سپیډ په مزه کمیږي، خو اوس هم په دې کې ډیره خطره وي. د دې نه پس په هلیکاپټر کې یو ډرایور راوړي او په دې ریلګاړي باندې کوز کی. دا به د ډرایور سیټ ته واوړي او دا ریلګاړی به په دمه کی. خو چې دا څنګه لاندې کوز کی په دغه ټیم کې دا دواړه ریلګاړي د یو بل سره وجنګېږي. په دې جنګېدو سره دا ډرایور ډیر لرې ولویږي او بېهوشه شي. د دیو میشن تقریبا ناکامه شي، خو پرینک هار نه مني. دا د ریلګاړي
پټلۍ ته ګوري د دې سره دا یو اخیری موقع وي او په دې کې دې ته ډیره زیاته خطره وي. د دې دا منصوبه وه چې زه به دا ریلګاړی د بلې پټلۍ ته واړم او د مین پټلۍ نه به په څه ناسه طریقه باندې بچ کم. د دې سپیډ الریډي ډیر سلو وي خو د دې وزن ډیر سیوا وي. د دې په وجه باندې دا منصوبه ناکام شي. د پرنګ ریلګاړی واوړي او په دې کې یوه غټه دماکه وشي. د دې په وجه باندې پرنګ مړ شي. دا یو ډیر ایکسپیرینس د ریلګاړي ډرایور و. د دې ریټایر کېدو ته تقریبا 2 میاشتې پاتې وي خو دې په خپله ډیوټۍ کې خپل ځان مړ کو. دې خوا 777 ریلګاړی دوباره په سپیډ کې راشي. په لږ وخت کې دا د 100 سپیډ نه واوړي. د دې دا ټول اپریشن پیل شي. د منیجمنت ټیم حوصله ختمه شي. دیو د خپل لیډر مشوره ومني. دیو د آبادۍ نه لري په پټلۍ باندې څه ډیوایس یې ولګوي. پولیس هم خپل کوشش کوي چې د دې علاقې نه خلک لرې شي. په میډیا هم دا خبرونه ډیر په تیزۍ روان وي. د منیجمنت ټیم ټول تیاری وکړي. اوس صرف د ریلګاړي ور رسېده پاتې دي. یا خو به دا ریلګاړی تباه شي او یا به دا د دنیا د ټولو نه غټه د ریلګاړي حادثه جوړه شي. دا لا د غزې ته ور رسېدلی نه وي چې یو بل غټ مصیبت راشي. د دې مخې ته یو بل ریلګاړی را روان وي. په دې کې 2 کسان وي. د یو نوم جیک وي. دا یو ډیر ایکسپیرینس ډرایور دی او د بل نوم ویل دی. دا ورسه جونیئر دی. دیو له چې کله د 777 نمبر ریلګاړي په باره کې معلومات ورکړي نو دیو دواړه د یو بل ته ډیر نږدې شوي وي. د دیو په منځ کې تقریبا 10 کیلومتر فاصله وي. خو د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې د دیو په منځ کې یو سایډ ټریک موجود دی. نو جیک یو سکند هم نه خرابوي. دې ته چې څنګه خبر میلاو شي نو دا ریلګاړي د سپیډ ورکړي. دا چې څنګه دغه ډبلې پټلۍ ته ورسي نو دا مخې ته وګوري چې دغه 777 نمبر ریلګاړی را روان دی. دا د سیټ ته پټلۍ ته راواوړي او د خپل ریلګاړي انجن بچ کړي. خو دا ریلګاړی اوږد وي. د اخرنۍ ډبه د دویمې پټلۍ ته راوانه وړي او دا 777 نمبر ریلګاړی د اخرنۍ ډبه ووي. د یو تیزې جټکې نه پس چې جیک کله شاته وګوري د دې د ریلګاړي اخرنۍ ډبه تباه شوي. په دې ټیم کې دې ته یو آیډیا راشي. دا خبره نوټس کړي چې د دې ایر بریک سیستم اوس هم اکټیو دی. جیک منیجمنت ټیم ته وایي چې زه به د ریلګاړي خپل انجن روان کم او دا به د 777 نمبر ریلګاړي ساټیج کو او موږ به د الټه طرف ته ریلګاړی چالو کو. نو په دې باندې به 777 نمبر ریلګاړی ودرېږي. د دې خبره چې د کمپنۍ لیډر ته ورسي نو دا د دې نه منع وکړي ولې چې په دې کې ډیره خطره ده. دا ورته وایي چې موږ مخې ته انتظام کړی دی. ته خپل ځان په خطره کې مه اچوه. خو جیک د هار منلو والا نه و. دا ورته وایي کو چېرته ستاسو په دې سیسټم کې معمولي شان خرابتیا رااله نو مخې ته غونډ خار به ختم شي. دا ریلګاړی موږ له دلته ودرول پکار دي. دا د راضي کېدو کوشش کوي. په دغه ټیم کې 777 نمبر ریلګاړی هغه پوینټ ته ورسي په کوم ځای کې چې دا غورځوي. د جیک خبره ټیک وي. د دیو دا سیسټم ریلګاړی ونه دري. د دې مطلب دا دی چې دا ریلګاړی به ځي او آبادۍ کې به الوځي. د دې د بچ کېدو دپاره صرف یوه موقع د جیک څخه پاتې ده. نو جیک خپل ریلګاړی په دې پسې ولګوي. ډېر زر دیو دا ریلګاړی دلته راورسوي. یو کس ورته لار ښیي او دا بل ریلګاړی چلوي. په لاولني جړق سره د 777 نمبر ریلګاړي دا ډبه وچوي. د دې نه دا سیزونه راوالوځي. په دې کې ساه اخیستل هم ګرانه وي. خو دیو هار منلو والا نه دي. دا یو ځل بیا کوشش کوي خو دا ځل د دیو قسمت ښه وي. دا دلته ونښلی خو د خطرې خبره دی چې دا مکمل نښتی نه وي. د دې مطلب دا دی چې د یوې جټکې سره به د دیو دا کوشش ناکام شي او دا به ایله شي. نو دا د ځان پروا ونه کړي او ور ودانګي او د دې زنځیرونو د ټیک کېدو کوشش کوي. دا ولا په خپه باندې لتې ورکړي نو دا لاک شي. خو دلته یو غټ مصیبت دا وشي چې دا ریلګاړي یو ځل بیا د یو بل سره وجنګېږي. خو دا ځل پکې د دې خپه ګیره شي. دا د دې ځینه ښکته ولویږي. د کنټرول روم نه د دې ښځه دا ویني. دا ډیره زیاته خپه شي خو د دې قسمت ښه وي او لږ وخت پس دا سر راوچت کړي. دې په څه ناسه طریقه باندې ځان کلک کړی وي. دا په ګوډه خپه باندې روان شي. د دې د ښځې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راشي. د دې خطره لا کمه شوې نه وي ولې چې د ریلګاړي سپیډ اوس هم ډیر سیوا دی او ښار ته په تلو کې تقریبا 10 کیلومتره لار ده. د ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې په ښار کې د ریلګاړي پټلۍ موړاو ده او په دې باندې د 40 سپیډ نه بره ریلګاړی نشي تللی. خو د 777 نمبر ریلګاړي سپیډ د 120 نه بره وي. کو دا ریلګاړی د 40 سپیډ نه بره دلته رالی نو دا به واوړي او دلته د تیلو ډیرې غټې ټینکۍ موجود وي. د دې مطلب دا دی چې دا ښار به تباه کیږي. نو جیک یو سکند هم نه خرابوي. دا بریک ولګوي. د دې صرف یو انجن دی. د دې انجن په مدد سره د 39 ډبو والا ریلګاړی راښکل ناممکنه ده. دا خو بریک ولګوي خو اوس هم نه سلو کیږي. په دې ټیم کې د ویل په دماغو کې یوه آیډیا راشي. دا ورته وایي چې د هرې ډبې بریک راښکلی شي نو په سپیډ باندې بیا ډیره سر غورځېږي. دا بره وخیږي. دا یوې ډبې ته اوړي او د هرې ډبې بریک راکاږي. د دې سره د ریلګاړي سپیډ په مزه
کمیږي د دې سپیډ کافي حد پورې کم شي خو اوس هم د دې خطرناک موډ د پاره د دې سپیډ سیوا دی د دې ځینې دیو د ریلګاړي په قسمت باندې پریدي ریلګاړي اخر کار په دې موډ باندې ورشي دا په دې موډ کې ډیر کوک شي خو د خوش قسمتۍ خبره دی چې دا وانه وړي او د دې موډ نه صحیح سلامت وځي د دې نه پس د ټولو دا خیالي چې اوس په هر څه ټیک شي خو یو بل مصیبت مخې ته راشي د لګاتار د بریک په وجه باندې ور پیدا کېدو نو د ګرمۍ د وجې نه بریکونه پیل شي او د بریک ټول سیستم خراب شي نو 777 نمبر ریلګاړی واپس په سپیډ کې روان شي جیک ډایرک راوځي او د انجن والا ډبې طرف ته منډه شروع کی خو دا په څه ناسه طریقه باندې د دې انجن ډبې ته ورسي نو ریلګاړی به قابو کی خو دا په مینس کې ودرېږي ولې چې د دې ډبو په مینس کې فاصله ډیره سیوا ده د دې ځینه د انګل ناممکنه ده دلته کې موږ د دې ریلګاړي سره یو ګاړی وینو دا ډرایور ورته غږ وکړي چې زما دې ګاډي ته راودانګه نو دا یو سکند هم خراب نه کی او دې ګاډي ته راودانګي دا په اخره کې د انجن والا ډبې ته ورسي دې خوا په منیجمنت ټیم هم ډیره سخته وي ول ډیر همت کاره کی د صحیح وخت انتظار وکي او به دانګ وي دا د ډبې ته واوړي او د دې د بریک په وجه باندې ټول ریلګاړي په یو څو سکند کې ودرېږي په دې باندې ټول خلک ډیر خوشاله وي ولې چې ډیره غټه آبادی د حادثې نه بچ شوه په دې باندې زمون کہانی ختميږي کو ویډیو مو خوښ شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ